د ډوب کیدونکو کسانو د ژغورنې لپاره مهم لارښود. یو لرګی وکاروئ. یوه اوږده لرګی ومومئ، د اوبو ژوروالی وګورئ، په احتیاط سره هغه کس ته ورشئ او د هغه لرګي بل سر ډوبیدونکي کس ته ورکړئ چې دوی یې ونیسي. رسۍ وکاروئ. د رسۍ یوه سر ډوب کیدونکي کس ته وغورځوئ او ورو ورو یې کش کړئ. یو بادي وسیله چمتو کړئ. هغه کس ته په اوبو کې د ژوند ژغورلو جاکټ، خالی بوتلونه یا د سپورټ غټ توپ ورکړئ څو د اوبو په سر کې د دوی پاتې کېدو کې مرسته وکړي. کوچنۍ کښتۍ وکاروئ. د کوچنۍ کښتۍ کشتون ولري یا د یو بادي ټیوب څخه کار واخلئ څو ډوبیدونکي کس ته ورسیږئ او کس وژغورئ. له شا څخه تګ. اوبو ته دننه شئ او له شا څخه ډوبیدونکي کس ته ورشئ څو د هغه د اوبو لاندې کېدو څخه مخنیوی وکړئ. دوی په ټینګه ونیسئ او بیرته خوندي لوري ته لامبو ووهئ. که چیرې یو کس ډوب شوی وي، ښکته شئ، د بغلونو لاندې یې ونیسئ او د اوبو سطحې ته یې راوړئ. هر هغه وسیله لکه د ویښتو نیولو څخه کار واخلئ څو ډوبیدونکي کس د اوبو سطحې ته یې کش کړئ. ډوبیدونکي کس له اوبو څخه وباسئ. همدا چې ډوبیدونکي کس مو د اوبو سطحې ته راوست، بیا وچې ځمکې په لور حرکت وکړئ. د شخص سر له اوبو پورته وساتئ او ژر تر ژره د لومړنۍ مرستې لپاره وباسئ.